د کندوز ولایت د کرنې ریاست چارواکي په دې ولایت کې د کرنیزو ځمکو پر وړاندې د څېړنیزو فعالیتونو د ښه پلي کېدو په موخه د لیزر لیول یا هوارکارۍ خبر ورکوي. د چارواکو په وینا د کرنیزو څېړنو لوی مدیریت د مسؤلینو په هڅو او د کندوز ولایت د کرنې رئیس په همکارۍ د کرنیزو څېړنو د لوی مدیریت ځمکې د کرنې څېړنې د تجربو او څېړنیزو برنامو د ښه پلي کولو لپاره چې د کرنې اصل او اساس د لیزر لیول یا هوارکاري کیږي او په خبره د څېړنیزو تجربو سربیره د هستوي او مورني تخمونو تولیدات د پاکولو او لابراتوار له ازمایښت وروسته د کرنې وزارت له طرزالعمل سره سم د کرنیزو تخمونو د دولتي شرکت امریت او هغه خصوصي شرکتونه چې د بنسټیزو تخمونو د تولید جواز لري د ټاکل شوي بیې په بدل کې به پرې وویشل شي. چارواکي زیاتوي د کرنیزو اصلاح شوو تخمونو اګرانومیکي کړنې د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي له اصلي عوامل څخه دي او د ځمکې اصلاح هم د پرمختللو ماشینونو او تکنالوژیو په ذریعه کیږي او هغه یو غیر فعال لیزر لیول د کرنې څېړنیز انسټیټیوټ د تخنیکي ټیم په همکارۍ د کرنیزو ماشینونو د څېړنو امر او د یاد ریاست تخنیکګر ته د کارونې لپاره سپارل شوي دي څو په عملي توګه ترې کار واخیستل شي. د یادونې وړ ده د کندوز ولایت د کرنې ریاست مرکزي څېړنیز فارم په شمال ختیځ زون کې یو له مهمو فارمونو څخه دی چې هر کال پکې د طلي او صنعتي بوټو، غلجاتو، حبوباتو او سبزیجاتو په ګډون بېلابېلې څېړنې ترسره کیږي او ښې پایلې د اګرانومیکي سپارښتنو وروسته د ترویجي څانګو له لارې بزګرانو ته په واک کې ورکول کیږي.